أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم يقينا الله حكم کوي تاسو ته أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها یاد کړئ حقوق خپل اهل ته وإذا حكمتم بين الناس او کلا چې فیصله کوي په میان د خلکو کې ان تحکموا بالعدل فیصله کوي د انصاف ان الله نعم ما یقینا الله ډیر ښه یعظکم به نصیحت کوي تاسو ته پاغي باندې ان الله كان سميعا بصيرا یقینا الله دې اوریدونکو بصیرا لیدونکو په دې آیت کې الله رب العزت مسلمانانو ته دا حکم کوي چې دوی دې امانتونه سختۍ سره داغي حفاظت وکړي او داغي په ادا کولو کې دې کوتاهي هغه دې نه کوي. امام ابو داود رحمه الله حدیث ذکر کړی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی عدل امانت الى من ائتمنك ولا تخن من خانك دا امانت والا امانتو ادا کا او څوک چې خیانت کوي دا غسرا خیانت مکوا. علامہ ابن کثیر رحمه الله ویا چې امانت اغا هر قسمه امانتونه چې وي نو هغه ټول ته شامل دي. برابر خبره ده کله الله حقوق وي لکه مونږ زکات او روزه او کده بندگانو په خپل مینس کې حقوق وي نو که دنیا کې ادا نکړلو نو آخرت کې به ادا کوي. بیا شان نزول د دې آیت مبارکه تفسیر زاد المسیر او بعضی نور علماء ذکر کړی دی در منصور د امام سیوطی چې دا آیت د عثمان بن ابي طلحه بارکی د فتح مکی په موقع باندې نازل شوی. دا غسره د خانه کعبه چابیانی وی او دا چابیانی دتا خاندانی تور بانی اگر روانی وی دافاتی وی نبی علیہ السلام چې کلا خانه کعبه تر اورسیدو نو عثمان رضی الله عنه دیر او غوښته او چابیانی ته واغسته
خانه کعبه دروازه هغه کولاو کړه او نبی له صلوات و سلام خانه کعبه ته وردانه نشو کله چې نبی له سلام بیا خانه کعبه نه راوته نبی له سلام او د آیت لوسته عثمان راو غوښتو چابه نه ورته حواله کړې ورته ویلا نبی له صلوات و سلام ورته ویلا حاکا مفتاحکا یا عثمان خپل کنجی بیرته والا او نبی له سلام نن د وفاداری ورځ ده چې دا دی همیشه د پاره ستا سره وي او ستا د اولاد سره دی او بل روایت کې راځي شیبا بن ابي طلحه عثمان بن ابي طلحه ته او فرمایلا خذوها یا بني طلحه خالدتن لا ياخذها منكم الا ظالمون اے د طلحه زامنو تاسو دا چابیانه واخلیا همیشه با تاسو سره وي تاسو نه به صرف ظالم او هغه به درنالي بل څوک هغه به درنالي حدیث کې راځي امام بخاری حدیث ذکر کړي فاذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه یو کسو د نبی له سلام نه تاسو دعا قیامت بکلیا نبی علیہ السلام فرمایلو کله چې امانت ضایع شي فانتظر الساعه نو د قیامت انتظار کوا قال دویل کیف ذاتها د امانت ضایع کیدلو دا بسنګیا قال اذا وصل الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه کله چې کارونه نه اهل خلکو ته وسپارل شي نو بیا د قیامت انتظار کوا ګورا یو سله د یو کار اهل نه دی نو دا هغه ته ماواله کوا یو سلی یو قسم تعلیم کړي دی نو دا هغه ته بل قسم ډیوټي هغه ما حواله کوا بس هغه چې کم کار کړي دی کم کار چې دا هغه لپاره مناسب دی نو دا غل ورکا ملک ولی تباکیږي ملک ولی خرابيږي کارونه نه اهل ته حواله شي واذا حكمتم بين الناس کله چې فیصله کوي په مند خلکو کې ان تحکمو بالعدل فیصله کوي د انصاف ها پښتانه وای کنه وای خبره با ډانګې به ضرور عزیز ده پاره او خبره به د چاره پاره کو الله را پاره بک ان تحکمو بالعدل او بیا د دې آیت دلاندې مفسرین ولیکلي علما امانت دې د عوامو د پاره علما د امانت دې د عوامو د پاره نو دوی له پکار دا نه دي چې د خپل علما غذای کی تعالی پکار دا نه ده چې تخپل عالم ته نږدې شي وای ستاسو دنیا ضرورت نشته ما ته وای چې زه هغه پورا کما علماء لیکلي مولانا عبدالحی لکنوی دا هغه پلار ډیر مالدار سړی و داسې یو لایبرری جوړه کړې وه او هر طرف ته دروازې هغې له جوړه کړې وه او د هرې دروازې سره به ځان له پیزار هغه به پراته او هغې سره به نوکر و چې داسې نه چې د دې دروازې ته ضرورت وي په دې باندې دی داسې ځي نو دا نه چې ورګه هغه ځکه نه چپ الله والم نه دلته ورته نوکر هم او پیزار هغه هم دې دروازه کې دغه شان دې دروازه کې څلور واړه طرفونو ته یو ځل مولانا عبدالحی لکنوی پلار سره روانو یو سلی په خر باندې لوخي بار کلی وو خاورین لوخي د پلار ته ویل چې یاره د دې خر نه کده انډه وګرځيږي نو د دې کې وسمره ماتيږي هغه
ورغه سړي ته ویلو دا انډې ته نه وګرځوا هغه ته وګرځا وې څومره پکې مال شو څومره پیسې کیږي جیب نه راغسلې هغه غلور کی وې دا دې لپاره چې زما د دې زوی دا سوچ او فکر د دې دین او د دې او د قران او د سنت د خدمت نه بل طرف ته وانه وړي تعالی په کارداري عالم تراشه عالم تو استاسو ضرورت دے استا کتاب په کار دے استا بل ضرورت دے بل دے دا امانت دے تر دې پورې تاسو چې وګورئ الکوې پلان کې ښه عالم وو خو ځامنې هغې باندې علم نه کوي ولې خلکو د علم ته په سپک نظر باندې کتلي نو خلکو چې د علم ته په سپک نظر باندې کتلي نو هغه علماو یره جي زمونږ صحیح حیثیت دی چې سباله زما بچي هغه علم ته وځي له دې وجې نه د علماو انتهایی ادب او احترام هغه کول پکار دي علما دا د عوامو لپاره امانت دی نو عوامو له پکار دا نه دي چې هغه خپل امانت او هغه سکی هغه ځای کی او بیا علماوي که په دې یو آیت باندې خلق عمل کو د دنیا نظام هغه بس شي هغه به برابر شي ان الله کان سمیعا بصیرا یقینا الله دې اوریدونکو بصیر لیدونکو یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا الله تابعداري وکړئ د الله او اطیعوا الرسول تابعداري وکړئ د رسول الله و اولی الامر منکم او د خاوندانو د حاکمانو تاسو نه فإن تنازعتم فی شیء پس که اختلاف وکړو تاسو په یو چیز کې فردوه الی الله والرسول واپس کې هغه فیصله د الله ورسول او رسول ته ان کنتم تؤمنون بالله کې تاسو چې ایمان راوړئ په الله والیوم الاخر په ورځ وروستنۍ ذلک خیر دا غوره واحسن تاویلا ښایسته ده په اعتبار د انجامو د دې آیت د مخکې سره ربط او مناسبت دا دی مخکې آیت کې الله حکام او رعیت ټول ته د عدل او د انصاف حکم وکړه نو اوس په دې آیت کې الله عوام او مامورین ته یو څو حکمونه کوي برابر ده چې هغه کسان که د فوج افراد یا عام خلک هغه وي نو اول حکم دا چې د الله اطاعت